روغت.یا وزارت امنیتي ادارو ته د حکیم الکوزی په اړه څه امر کړی او الکوزی څه ویلي دغه ویډیو کې وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. د عامه روغتیا وزارت په یو مکتوب کې چې رسنیو ته رسیدلی دی د حکیم الکوزی د کورونا وایرس درمل زهر بللي دي او له امنیتي ځواکونو څخه یې غوښتنه کړې ده چې په مرکزي ولایاتو کې د حکیم الکوزی د درملو د ویش مرکزونه وتړي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د حکیم الکوزی په درملو کې د تاریاکو په ګډون نشئی توکي کارول شوي دي او له خلکو څخه یې غوښتنه کړې ده چې یاد درمل دې نه کاروي. عامه روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې د حکیم الکوزی په درملو کې اپین، مورفین، پاپاورین، کوډین، نوسکاپین، انټیوم ګراویلینز او پیپلانیزم مواد کارول شوي دي. خو حکیم الکوزی بیا وایي چې په درملو کې نشئی مواد یا تاریاک نه دي کارول شوي. تر دې مخکې دغه بنسټ مشر سردار محمد همدرد ویلي و چې ښایي یو څه برخه تاریاک هم په دې درملو کې کارول شوي وي خو نور بوټي دي. حکیم الکوزی بیا په خپله یو ویډیو کې ویلي چې هغه دا درمل د 11 بوټو څخه په 21 ورځو کې جوړ کړي دي. په ناروغانو یې ازمایلي او ګټوره پایله یې ورکړې ده. هغه وایي چې په زرګونو ناروغانو ته یې دا درمل ورکړي دي، ټول ورسره رغېدلي او هیڅ جانبي عوارض یې هم نه دي پیدا کړي. که څه هم د روغتیا وزارت له امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې ده چې د حکیم الکوزی د درملو ویش دې ودروي، خو حکیم الکوزی بیا هم د کرونا ناروغانو ته خپل درمل ویشي. که څه هم یو شمېر کسان د حکیم الکوزی پر درملو نیوکه کوي او له خلکو څخه غوښتنه کوي چې د لږ ساعت آرام لپاره د حکیم الکوزی درمل نه کاروي، خو ډیری کسان بیا ادعا لري چې د حکیم الکوزی د درملو په کارولو سره دوی رغېدلي دي. قدرمنو کتونکو، تاسې د روغتیا وزارت لخوا د حکیم الکوزی درمل منع کول او د حکیم الکوزی لخوا د دغو درملو ویش څنګه ارزوئ؟ په همدې اړه مو خپل نظریات کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینا یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.